نصیحت او خیرخواهی دا الله ته ډیر زیات دا خوښ دي او نصیحت خیرخواهی دې ته ویل کېږي چې ته چاته د پیدې خبره وکې او د نفع او د ګټې خبره چاته وکې یا د یو غلط کار نه اغا منع کې دیتا نصیحت او خیرخواهی ویلے کیگی. اللہ ماتا تا قرآن کی فرمائی چی تاسو دا نصیحت او خیرخواهی خپلک ہے زکا دا مومن مسلمان تا پیدا او نفع ورکی. اللہ تبارک و تعالی تا دا نصیحت او خیرخواهی دی دا ډیر زیات خوښ دی. قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی نلسم سپارہ کے سورہ نمل دا یو سورت را لے گلے دے. سلیمان علیہ السلام یو لار باندې روان دے مخیتا میگی د خپلو سړو نه راوتی دی ګرځي د هغې میګو هغه مشر هغې محسوسه کړله چې سلیمان علیہ السلام را روان دی د هغې سره غم و خیرخوا و داغی خپل نورو میگو نسبی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اللہ تبارک و تعالی تا دا آغی میگے آغا نصیحت آغا خیرخواهی دمری خوخش ولا چی قرآن مجید کے داغے دا واقعہ ذکر کړه ترسو پوری چی قرآن مجید وی دا دغی آیات تلاوت دا بپکی کیگی او ترسو پوری چی دا قرآن مجید الفاظ وی دغا واقعہ دغا آیات دا بتلاوت کیگی. اللہ تبارک و تعالی تا دغا نصیحت دمر زیاد خوښ شو چې قرآن مجید کی دا واقعہ اگرزولا او آغا صورت پا سور نمل سره دا مسما کړلی شو. نو نصیحت او خیرخواهی دا مومنانو لپکار دی چې دا کی دی او بل سره کورونه کې زنانو لپکار دی چې خپلو بچو ته نصیحت کی والدینو لپکار دی چې خپلو کشرانو ته نصیحت کی مشرانو لپکار دی چې خپلو کشرانو ته نصیحت کی فإن الذکر تنفع المؤمنین زکا دا مومنانو ته ډیر زیاته پیدا اغور کی. پخواب مشرانو خپل کشران پو وکول اغی ته به نصیحت او خونه کولا دا غیب ډیر زیات پیدې وي دا غیب ډیر برکاتو. نن افسوس پدې خبره والدینو مشرانو خپل کشران آزاد پرې خودلی دي او اغي خپل کشرانو ته خونه نصیحت وعظ دا چې دی هغه نکی. د دې وجې نه زمونږ د خفګانونو سره سر دی د دې وجې نه ہر طرف تا مونگتا صدا پریشانی دا ہر طرف تا مونگتا چی دی اغا غم دی. عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چی کل آغی قافلہ کیزی مور وطا نصیحتو کو وی بچیا دروغ بنوے چرتا بم گوری دروغ نوے دا اخپل بچی تسو کو نصیحتو کو چی کل آغی باند ڈاکوانو عملو کرلا او ددنے تپوسو کو دور تا صفا صفا ال چی دی حقا اوی
رشته ورته وې تاسو وایي نقصان ولا ورکو که پیدا ورکړله د هغې ماشوم د برکته الله پاک هغې ټولو ډاکوانو ته هدایت چې دی هغه نصیب کو د زمانی بزرگان داتنا الله پاک روح کړل نو فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت او خیرخواهی دا مؤمنانو ته پیدا ورکی دا نقصان دا نه ورکی د دې وجې زما آواز که مشران اوري که په کورونو کې زنانه اوري مهرباني وکړئ خپلو کشرانو ته خونه نصیحت مونږ ورته خونه وایو خپلو بچو ته خونه کوئ خپلو بچو ته نصیحت کوئ د کوره دې بچي وځي مخکې ورته نصیحت وکړه پوه یې امام زین العابدین رحمت الله علیه فرمائی وی ما ته می والد محترم امام باقر رحمت الله علیه یو څو خبرې وکړې امام باقر رحمت الله علیه وی ما ته فرمائی چې بچیا یو څو کسان درته خیمه د هغوی سره به ګورې ملګرتیا نه کې او ملګرتیا لا څه کې په لاره باندې به ورسره نځې که لاره دې ورسره شریکه شوه په سفر کې ورسره یو ځای شوې نو په لار به ورسره نځې مې چې ټیک د باباجي څو کسان دي نښې نشانې څه دي ووایه راته وی امام باقر رحمت الله علیه والد محترم راته ووی چې بچیا یو به ګورې د بېوقوف سره ملګرتیا نه کې ځکه بېوقوف به تا ته پیدا در رسی او د هغې پیدې په ځای به تا ته نقصان در ورسي نو ګورې د بېوقوفه سړي سره به ملګرتیا نه کې او دا یو حقیقت دی بېوقوفه سړی هغه پوهېږي نه تا ته به پیدا درکړي د هغې په ځای به تا ته نقصان دا میلاو شي نقصانات زیات دي یو سړی و هغه کور کې دا ریچ دا میلو غوندې ساتلی و رالوی کړی و لوی تربیت یې وله کړی او دې چې به کله وده کېد نو دغه زناور به د ځان خواته کېنه او هغه به ترېنه مچان شړل تاسو کو خیال کړي بعض ټیم کې دا مچ سړی ډیر زیات تنګ کی کله په تندي باندې کینی کله په پوزه کینی تبه شړې او زینا اغه میلو او اغه ریچ د خپل مالک خواته ناست او دا مچ ته نشړی را شړی مچ دې و شړی غلا شي بیا را شکینی بیا را شکینی ډیر زیات تنګ کړي دی خواته یو غټه پرته وا وراشه دی خو اسی نزي هغه ګټه راغستې ده او دا غي خپل مالک سر له راچولې ده نو یو طرف ته خپل مالک ته پیدا رسوله مچ دې نه وجه او بل طرف ته خپل مالک چې دې قبر ته ورسا نو امام باقر رحمت الله علیه خپل بچی ته وی زین العابدین رحمت الله علیه ته وی د بیوقوفه سړی سره با ملګرتیا نه کې دی به تا ته پیدا در رسی په هغې پیدا کې به دننه دننه تا ته نقصان چې دی هغه در ورسي بیا به بیرستو چې دی هغه ته څه استومانئ نو دا زما ستا دپاره یو سبق دی چې مونږ هم د بېوقوفو سره ملګرتیا نه کړو د صحیح ملګري سره د صحیح خلقو سره ملګرتیا وکړو وی دوی مې راته ووایي چې بچیا د دروغجن سړي سره به ملګرتیا نه کې ځکه دروغجن سړی به تا ته دوکه به دي کي بې ځایه به دي پرېږدي نقصان به درته چې دی هغه در ورسیږي دروغ کو هر څومره طاقتور شي خو آخر به یې رشته لاندې کي دروغ کو سره ډیر په زړورتیا سره وي لیکن د هغې نقصانات ډیر زیات دي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن لا یکذب مؤمن هر څنګه کیدی شي خو وی دی دروغجن نشي کیدی دروغ ډیر زیات نقصانات دي یو چې ته دروغ وې ځان د اخلاص کو باغ ټیم کې
بیا د نسوک تپوس کی هغه باندې به اصرار کې بیا به وي داغه سره داغه د پاره به ته په دروغ دلایل ګوري نور به په دروغو کې ورننوزي ور داخليږي با نقصانات ډېر زیات دي او حدیث کې راځي الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا ویل دا انسان ته نجات ورکی او دروغ دا انسان هلاکت طرف ته چدي سکی رسی علماء دیوبند کې یو بزرگ تیر شوی دی یو ځکه خادي و د رشتہ داري پوخا خدا سے گاڑی نو دی ټانګو کې با خلق تاراتو خپل کور والے روان کړي دي زنانه دي وسره واده لذي او خادي دا کله دی یو لارې تاړم شوي دي ډاکوان پیرالل او چې صدر سره دی هغه راوباسه اخلوي دنا هغه بزرګ وتا فرمایي بس زمونږ زنانه مبي عزت کوي سچ زمونږ سره دی هغه ټول مونږ تاسو ته حواله کو ارصد لدر کو صرف زنانه او تمرانیز دی کېږي هغه وی ټیک ته زمونږ د زنانه سره سوې مده زمونږ خو د مال سره کار دی چې د قرا کې بس تبخپل لار زمونږ په خپل لار زو د زنانه او نیکالی راغون کړل څه پیسې وغیرہ هغه را واغستو ډاکو ته پلاس کې خو د وېدا والا دی روان دی خپل سفر جاری ساتي دی کې د یو ماشوم په مندرو باندې نظر شو ډایرک او ودرېګا رش دغه والته وي دا ټانګي والته وی ما خو دا سړی سره دا خبره کړې و چې زمونږ سره سدي ابد ټول اواله کومه کسری دي که پیسې دي د دې ماشومې په غوږ دا مندرې پاتې شوي دي زه په دروغو کې چته رانشم هغه مندرې د ماشومې نه ویستې واپس را روان دی راځي د ډاکوانو پسې ډاکوانو چې دی ولیدو ځان تیار کو یاره سړی خو را پسې راغی چې تا عمله را باندې کی وجنی خو بیا سوچو کو چې زاغه یو کستی مونږ ډیر یو زمونږ اس نشي کوله چې کله دی رانیز دی شوی دی خواله راغی ډایرک داغه ډاکوانو نه معافي غواړي او سوي ورتا وی ما تاسو سره وعده کړی و تاسو ته می دا ویلیو چې زما سره سدي هغه بد ته ټول در کوم ک پیسې دي ک کالی دي ک سری دي لہذا د دې ماشومې په غوږ مندرې پاتې شوی وي امه تاسو له در نکړي لہذا مندرې می دل در راوړي دا واله ډاکوانو یو بل تکتلې دي چې ته لا وګوره چې موږ ته دا دومره مال واغس دا غي باوجود را پسې مندرې راوړلې دالو یا کابیر لوی هسته وي ډایرک هغه ډاکوان رالل او د شیخ سے پخپو باندې پرې وتل مونږه ماپ کا او د هغه شیخ سے پلاس باندې توبه وستلا الله دې د زمانه لوی اولیاء لوی بزرگان ته الله روح کړل نو الصدق ينجي والكذب يهلك رشتہ دا انسان ته نجات ورکی ظاهری تور کو وګورو مونږ چې نقصان دی لیکن الله دا هغه نشاته یو حقیقت پټکړ یو هغه اوخودو الله دا هغه یوې خبره د وجنه تمام ډاکوانو ته هدایت چې دی هغه نصیب کو حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ کې د علاقې یو غټ کمانډر اونیول شو د مسلمانانو ډیر زیات دشمن ډیر مسلمانان شهیدان کړیو چې کله هغه د حضرت عمر رضی الله عنه قبضه کې راغی ورځ مقرر کړه چې دته به سزا میلاویږي هر څه سره تمام ماحول هر څه برابر شو د هغه نوجوان د قتل ټیم راغی هغه ته پته و چې مؤمنان مسلمانان دروغ نه وي هغه یو داسې بانر راغولا چې زه د عمر رضی الله عنه د خلې نه خبره وباسم زګه دا خلک بیا باغ خپل خبره ټینګي چې کومه وکي بیا دا غینه اولینا عمر رضی الله عنه د تپوس کې نوجوان وای استغه د مرګ ټیم راغلی
پړې د سارمان شته که نه؟ وی آو. وی ما له یو ګیلاس اوبه راوړی چې اوبه وڅښم. اوبه مې په زړه باندې ارمان دی. اوبه له راوړلې شوې، نوجوان اوبه نسکي. عمر رضی الله عنه ته تپوس کړي ولې اوبه نسکي؟ وی زما سره یاره ده چې ما به دا اوبه لاس کلي ني او جلاد به رانه سر والي. عمر رضی الله عنه ته وفرمایل وی چې تر څو دې دا اوبه نه دي څکلي تر هغې پورې ستا نه جلاد سر نشي والی. نوجوان ډېر زیات هوښیار ډارې کې هغه ګیلاس د اوبو راواغست په ځمکه یې واړه. ملګري حیران دي، عمر رضی الله عنه حیران شو چې دا دې څه وکړو. وی نوجوانه تا خو وی زه تږی یم اوبه څکم، اوبه دې واړولې. وی زه تږی نه وم، اوبه مې وغوښتې ستا نه مې دا خبره ایسته. مې چې زه اوبه وڅکم د اوبو نه وروسته به تاسو ما قتلوئ او تا ووایي چې آو، لہذا زه اوبه نه څکم، اوبه مې واړولې، تاسو ما نشئ قتلولی. عمر رضی الله عنه یې پرانیزئ، بلکل وی نه یې قتلو، پرېږده وی. چې کله د هغې نوجوان نه هغه هتکړۍ لرې کړې، په هغې کولاو میدان کې کلمه درسته کړله او کلمه یې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عمر رضی الله عنه ته تپوس کړي دا دې څه وکړو؟ وی چې زما زړه ته د ایمان رڼا راغلې وه د مخکې نه، لیکن که په دې میدان کې ما ایمان راوړې بیا به خلق وی چې د یارې نه ایمان راوړو. ما یو داسې موقع تلاش کوله چې زما د قتل لا منصوبه ختم شي، د هغې نه وروسته به زه ایمان راوړم. الله تبارک وتعالی ورته د عمر رضی الله عنه د هغې یوې خبرې د وجې نه ایمان نصیب. الصدق ینجي والکذب یهلک. نو امام باقر رحمت الله علیه خپل بچی ته یو نصیحت د څوک چې د بې وقوفه سره به څه نه کې، ملګرتیا نه کې، ځکه دې به تا ته پیدا در رسي، په هغې کې به د دننه دننه نقصان هم در ورسي. او دویم د دروغجن سره به ملګرتیا نه کې، ځکه په نیمه لار کې به دې پرېږدي او بې ځایه به دې پرېږدي او نقصان به درته چې دی هغه در ورسي. او دریم نصیحت څوک امام باقر رحمت الله علیه خپل بچی ته امام زین العابدین ته وی د فاسق سړي سره به ملګرتیا نه کې. د فاسق سره چې د الله احکامات ماتي د هغه سره به ملګرتیا نه کې، ځکه په 1 روپۍ باندې به هغه تابعه خرڅ کړي، ځکه هغه د الله احکامات ماتي، د الله نافرمانه دی، ستا به څنګه تابع شي، ستا به څنګه ملګری شي، ستا به څنګه تعلقدار شي. نو د دې دریو کسانو نه به وي څه کوې ځان دا ساتئ. پخواني مشران هغوی به خپل الواد ته نصیحت کا، کینولی به یو. نن مونږ خپل الواد بیمواره پرېښی دی، کولاو مو پرېښي دي خپل بچي، بې تربیت هم پرېښي دي، هېڅ غم زموږ سره د خپل الواد نشته. چې د کوره بچی راوځي چې د هغه کېږي نو د هغه سره د یو نصیحت یو څو خبرې ورته وکړو. لقمان علیه السلام قرآن مجید کې چې کوم 21مه سپاره کې اشاره شوې ده، دا لقمان علیه السلام څوک وي؟ دی پیغمبر او څوک وي چې اسې یو بزرګ و نیک سړی و، د ډېر زیات هوښیار و. بعض علماء کرام لیکي چې د 6000 نصیحتونه خپلو بچو ته کړي دي، او بعض علماء کرام فرمایي چې 4000 نصیحتونه خپلو بچو ته کړي دي. او د رنګ نه تک تورو، د حبشي اوسیدونکی و، حبش خطوري دیم تک تورو. نو د خپلو بچو ته چې دا به کینولي دوی ته به نصیحت کاو. نو بعض علماء کرام وایي چې 6000 نصایح یې ورته کړي دي، او بعض وایي چې 4000 نصیحتونه د خپلو بچو ته کړي دي. خپل بچی کینولي دي، هغوی ته وایي چې بچو تاسو ته زه د تمامو نصیحتونو چې کم نچوړ دی هغه درته وایم، او یو څو نصایح بیا د خپلو بچو ته کړي دي هغه تاسو ته وایم، دا تاسو په ذهن کې کېدوئ.
بچی ناستی وی بابا فرمائے لنبی نصیحت ودا دی چه احفظ عینیکا فی بیوت الناس د خپل نظر او د خپل سترګو حفاظت کوا چې کله ته د خلقو په کور کې خدا د هغې وخت خبره ده چې خلک به د یو بل کره کورونو ته دننه تاراتو اوس به موږ دا ووایو چې د خپل نظر حفاظت کوا چې کله ته د کور نه بهر وځې کله په کور کې دننه یې کله به بستره کې دننه یې کله به بار محفل کې یې په دې ټولو ځایونو کې څه کوه د خپل نظر حفاظت کوه نظر دا یو خطرناک څیز دی د ټولو نه لومبی چې کله انسان ګناه کی د هغې لومبی وجه چې دی هغه بدنظري ده د هغې بدنظرۍ د وجې نه دی بیا په ګناه کې څه کېږي مبتلا کیږي او دی په ګناه کې ورډوبېږي دی بیا هغه ګناه کی نو یو نصیحت څه شو د خپل نظر حفاظت کوه چې کله ته د چا په کور کې نو موږ به خبره عامه کو چې کله تاسو بهر د کوره راوځئ یا په کور کې دننه یا د خپل نظر حفاظت کوئ نن زمونږ د بدنظرۍ د وجې نه څومرې لوی نقصانات وشو دا څومرې قوت حافظي چې زمونږ کمزوري کیږي ذهنونه زمونږ کمزوري کیږي دا د بدنظرۍ د لاسه بدنظري زمونږ کورونو ته راورسېدله زمونږ لاسونو ته راورسېدله موبایلو کې څومرې بدنظرۍ زمونږ نه چې دی هغه کیږي نو دا څومرې لوی نصیحت دی کاش چې په دې باندې مونږ عمل کولی چې د خپل نظر حفاظت وکړو لومبی نصیحت خپل بچو ته د څه شي وکړو چې د خپل نظر حفاظت کوي دویم احفظ لسانک فی مجالسة الناس دویم د خپل ژبې حفاظت کوه چې کله ته د خلکو په محفل کې کښېنې او دا یو حقیقت نن چې محفل کې دوه درې کسان کښېني نو یا به د چا غیبت کی یا به دروغ وي یا به چغلخورۍ کی او یا به د چا د نقصان خبرې کی یا به چا ته کنزل ویل کی او کدانی بعضې ټیم کې د انسان د خولې نه ډېرې بربادې ګډې وډې وخیږي داسې خبره تې وخیږي چې دی به بیا یو من وروسته ستومانوي نو دویم نصیحت څه شو احفظ لسانک فی مجالسة الناس د خلکو په مجلسونو کې د خپلو ژبو حفاظت دا چې دی هغه کوي او دریم نصیحت یې ورته څه وکړو احفظ معدتک علی مائدة دریم د خپلې معدې حفاظت کوه چې کله ته په دسترخوان باندې او دای پکې مونږ د دیندارو خلکو ته ویلي دي عام طور کار دومره یینه ناستی خوراکي او خلک وی دا مولان وی د لوږې نه مړه شو خپل بچي مدرسې ته مه داخلوي الحمدلله مدارسو کې چې څومره خوراک میلاویږي او علماو ته چې الله څنګه خوراک ورکي داسې ډوبل چاته ورکي نه نوی په دسترخوان باندې د خپل معدې حفاظت کوي دی پکې د طب یوه نکته وښودله چې د خپلې معدې حفاظت کوي په کم خوراک باندې الله دې مونږ ټول معاف کړي او څلورم نصیحت ورته څه کي وي بچیا احفظ قلبک فی الصلاة په مانځه کې د خپل زړه حفاظت کوه په مانځه کې د خپل زړه حفاظت کوه اخوا دې خوا توجه مه ساته یو طرف ته بل طرف ته سوچ مه کوه په مانځه کې د زړه سره د توجه دا چې دی هغه برابر کا او په دې باندې نظر ساته او د دې حفاظت وکړه او بیا ورته بچیا څلور خبرې شوې ستاسو ذهن کې رالی که نه یو د نظر حفاظت یو د ژبې حفاظت او دریم د معدې حفاظت څلورم نمبر د زړه حفاظت په مانځه کې او ای بچی دوه کارونه به ورې د سره نه کې کم به نه کې
بچیا تی چا سره احسان او نیکی وکې نو دا نیکی به پې ګورې بیاز باتینا تذکره به ورته د دې نه کوي او نن دا مرض مونږ ټولو کې پروت دی چا سره معمولي غونې خیرخواهي وکړو هغو ته بیا ټول عمر یادو او هغه عاجز د هغې خبرې د وجې نه ټول عمر نظر کته وړي نو یو به چې احسان د چا سره وکې احسان به په چا باندې اثباتی نه او دویمو ته څه وي بچیه که څوک د سره بد وکړي نو د هغې بدو بدله به د چا نه اخلې شپږ خبرې شوې او دوه نصیحتونه ورته نور کې وي بچیه دوه کارونه دا به یاد ساتي دا به یېری نه یو خپل رب به نه یېری خپل رب به یاد ساتي او دویم نمبر مرګ به یاد ساتي دا اته نصیحتونه د لقمان علیه السلام د هغې 6000 یا 4000 نصیحتونو نه چوړ دی دوه کارونه به د سره نه کې دوه به یاد ساتي او د څلورو به حفاظت ساتي انشاءالله دا به ستاسو ذهن کې پراته وي کورونو نه چې راځئ خپلو بچو ته نصیحت کوئ خپلو بیبیانو ته نصیحت کوئ بار مسلمانان یو بل ته خو نه نصیحت واز کوئ فإن الذکرى تنفع المؤمنین ځکه نصیحت او خیرخواهي دا مؤمنانو ته چې دی څه ورکي دا ورته چې دی هغه لویه پیدا ورکي الله تبارک وتعالی دې ما او تاسو له په دې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین